یوه ورځ وروسته له هغې چې ملګري ملتونو د انتخاباتو د نتایجو د معلومېدو په برخه کې د ځنډ خبره وکړه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دغه سازمان څخه د تفتیش په بهیر کې د خپلو کارکوونکو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې که د تفتیش په بهیر کې د ملګري ملتونو د کارکوونکو او دغه راز د کورنیو نړیوالو څارونکو شمېر زیات سي، نو دا بهیر به په څو راتلونکو ورځو کې نتیجه ورکړي. ښاغلي نور په دې اړه داسې وویل: زموږ غوښتنه دا ده چې ملګري ملتونه باید ژر تر ژره د خپلو کارکوونکو شمېر زیات کړي او نړیوال څارونکي هم باید زیات شي. کله چې د دوی شمېر زیات شي، موږ هیله یو او دا ویلی شو چې په څو راتلونکو ورځو کې به د تفتیش بهیر بشپړ شي او بالاخره د وروستۍ نتیجې اعلان ته نږدې کیږو. نوموړي ټینګار وکړ چې باید د کار کیفیت هم په نظر کې ونیول سي او په وینا یې عدالت باید د وخت قرباني نه کړو. د دغه راز ویل د پاته څه کم 50,000 هغو محلونو تفتیش ښایي ډېر وخت ونیسي چې ځانګړې څېړنې ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما مسؤلینو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وروستۍ غوښتنې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند دغه راز ویل چې دوی د یاد کمیسیون د تیرو 2 ورځو فعالیتونو په اړه د جمعې په ورځ رسما دواړه انتخاباتي ډلو ته معلومات ورکړل. ښاغلي نور ویل چې دغه معلومات په کتبي ډول له دواړو ټیمونو سره شریک سوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو د رایې د څه باندې 22,000 صندوقونو څخه 18,815 بیا تفتیش سوي دي. دا شمېر د ټولو رایې څه باندې 88% جوړوي. ملګري ملتونه په داسې حال کې په خپل وخت د رایې د تفتیش د بهیر د نه بشپړېدو خبره کوي چې تر دې وړاندې د انتخاباتو څارونکو سازمانونو هم ویلي و چې له تخنیکي پلوه هم دا ناشونې ده چې د انتخاباتو نتایج په خپل وخت څرګند سي.